د ولسمشر ځانګړي استازي محمد یوسف غضنفر پرون ماښام له کرونا وبا څخه خپل ابدي ژوند ته لبیک ووایه. ولسمشر غني یې په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې او وایي چې جنازې او تدفین ته به یې ځانګړي مراسم نیسي. یوسف غضنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر غني فوق‌العاده استازی و. نوموړی تېره شپه د کرونا ناروغۍ له کبله ومړ. څو ورځې وړاندې نوموړی د کرونا وبا له امله په سردار محمد داود خان نظامي روغتون کې د کوما حالت ته لاړ چې بیا یې په بیړنۍ توګه ترکیې ته د درملنې لپاره واستاوه. ویل کېږي چې هغه په ترکیه کې درملنې لاندې و خو آخر یې د ژوند پور پرې کړ. ولسمشر غني په خپل پیغام کې ویلي چې ارواښاد محمد یوسف غضنفر حلیم خیرخوا ولسي او ملي شخصیت و. د هغه په خبره نوموړي په متحد افغانستان باور درلود او تل یې د خپلو خلکو د خیر او کامیابۍ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غني د یوسف غضنفر مړینه د هیواد او نظام لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده او نوموړي ته یې د جنت او کورنۍ ته یې د لوړې حوصلې مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلی غني زیاتوي چې ارواښاد د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو او ویاړم چې یو دغه ډول رښتینی او د خلکو خدمتګار شخصیت مې نږدې همکار و. د ارګ د خبرپاڼې له مخې د یوسف غضنفر په مړینې له خبرېدو سره سم ولسمشر د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د هغه له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس غم شریکي وکړه او اړوندو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه ترڅو د محمد یوسف غضنفر د جنازې د مراسمو او خاورو ته سپارلو رسمي تدابیر ونیسي.